دغه سړک چې د میوند ولسوالۍ سړک دی چې د سپوزو کلی او شکور کاریز بیا خچمو ته کته کېږي تقریبا د 25 کلی یو بل سره نښلوي او دغه سړک چې فعلا چې اوس موږ کار شروع کوو تقریبا 14 کیلومتره طول دی او د حاجي والي صاحب په غوښتنه چې شیخ صاحب مبارک امیر المؤمنین حفظ الله ته یو عریضه وړاندې کړې وه بیا شیخ صاحب مبارک امیر حفظ الله او فایدمه باندې په مشت باندې ژغ وکړه چې هر چا ځل د دې ولس خدمت لپاره د کار شروع کړي او الحمدلله نن د کار په ساحه کې عملونه شروع شو. د بدخشان والي قاری محمد ایوب خالد چې د همدې سیمې اوسیدونکي دی وایي د خلکو په غوښتنه یې دغه سړک د رغېدو وړاندیز د اسلامي امارت مشرتابه ته کړی و چې د هغه لخوا منظور سو. د هغه په وینا د دې سیمې اوسیدونکو په تیرو کلونو کې ډېرې ستونزې ګاللې او اسلامي امارت هڅه کوي چې نورې پروژې هم ورته پلي کړي. خطه د چشمو او د بنت عمر او دا ساحه چې ده خصوصا د ژمي په وخت کې ډېر د مشکل سره مخ شي چې بارانونه وشي بیا موټرانو دا وسایط تر پاخه سړک د بازار پورې ځان نشي رسولی په خټو کې بندیږي